وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. دې روایت کې راځي چې نبی عليه الصلاه والسلام په یو مد اوبو سره او دس کول، یو مد کې دوه رتله اوبه دوه پونډه اوبه دي یو پیمانه او په هغه زمانه کې لکه اوس چې زموږ په زمانه کې لوټه د مثال په طور او د یو صاع په مقدار اوبه چې دي په هغې به نبي عليه الصلاه والسلام غسل کوو. په یو صاع کې دوه مودې په یو مد کې دوه رتلې او په یو صاع کې دوه مودې نو په یو صاع کې څو رتله راله څو راله څلور نو په یو کې دوه نو اته شو، په یو صاع کې اته رتله شو. صحیح ده. نو نبی عليه الصلاه والسلام په یو صاع باندې غسل کوو. نو اوس په دې کې دا خبر یاد ساتئ چې دا د نبی عليه السلام عادت مبارک او د غسل کې د اوبو حد متعین نشته، ځکه چې کله کله داسې وي یو سړی داسې وي چې د هغې مثال په طور باندې په یو بالټي باندې ټول غسل کېږي، یو کس داسې چې هغه د هغې په یو بالټي باندې صرف سر نه وینځلی کېږي، صرف څټی پرې وینځلی کېږي که نه. جسم پورې خبرې د چا جسم غټي د چا جسم کچي. صحیح ده. نو دې وجې نه دې کې څه البته صرف دا وایي چې د اسراف نه به ځان ساتي، چې نه ډېرې زیاتې اوبه ته ویشي او نه ډېر زیات کمې راشي، چې صرف لپه لمدې او بس په ځان یې راکاږي او ډېر زیات اسراف به هم نه کوي او ډېر زیات کمې به هم نه کوي، درمیانه کار وکړي.